سموال چې ښکلی تقریر څوک وکړي نو دی ورته وایي چکې واچو او موږ ورته وایي مزه یې وکړه. او د سمې یوه بله اصطلاح ده خاص کر د مردانو صوابه یې د دغې علاقې ستاسو چارسدې سره نږدې چې دلته څو ښکلی تقریر وکړي نو دوی ورته وایي کافر مولا یې راوستی او ظالمه مسله یې وکړه. نو یو علاقې ته یو مولا راوستی و هغه ډېر ښکلی تقریر وکړو. نو چې کور ته لاړ نو ښځې ته یې ویې چې ښځې یو زبردست مولا یې راوستی و غټ مولا کافر مولا دی غټ مولا ته وایي یو غټ مولا یې راوستی و څه عجیبه عجیبه مسلې کولې. نو ښځې ورته وی چې څه یې پکې وي وی چې خبرې یې ډېرې ښکلې کولې وی نه چې وی یې پکې څه وی څه راته پکې یاد نه دي خو خبرې یې ډېرې ښکلې کولې. نو چارسدې والا و شیرپا والا و تاسو به هم واپس لاړ شئ کو چا دنه تپوس وکړو چې د مولانو څه وي نو کیدای شي تاسو ته به پکې څه خبره نه یاده خو وه چې غټه جلسه وه ډېره غټه جلسه وه ډېر غټ مولان یې راغوښتي و پکې او که چا ته پکې نورې خبرې نه یادې نو یوه خبره به ورته پکې یادوي مړه مولان څه کوي خو چندې له خلک رابلي دا به تاسو ته پکې یو خبره یادي. زه تاسو ته دوه څلور خبرې کوم چې تاسو یې ځان سره یادې وساتئ خو یو دوه څلور خبرې د خپلو ګلالو بچو سره کوم چې دا چا ناظرې باندې قرآن ووي او چا په حفظ باندې ووي او د چا تعلق د علم سره دی. زما بچو د الله جل جلاله د جانب نه د دنیا تقسیم شوی دی او دا تقسیم چې دی د الله جل جلاله د انسانانو نه بلکې د کائنات د هر شي ترمنځ کړی دی. یو طرف ته په انسانانو کې زنانه پیدا کړي دي نو بل طرف ته نارینه پیدا کړي یو جانب کې مالدار پیدا کړي دي نو بل جانب کې غریبانان پیدا کړي یو جانب کې رشتہ دار او محبت والا پیدا کړي دي نو بل جانب کې بغض او حسد والا پیدا کړي یو جانب کې الله جل جلاله علما پیدا کړي دي په بل جانب کې انپړه پیدا کړي. د دې دواړو طبقاتو د یو بل سره تعلق جوړ کړي. کومه ډله چې د مسلمانانو د هغوی سره د کافرانو تعلق جوړ کړي د مسلمانانو په ذمه باندې یو حق یې دی فرض یې دی چې تاسو به د کافرانو ته دعوت ورکوئ او دغه کافرانو ته ویلي دي چې تاسو به دا خبره اورئ نو چې واورئ نو که پیدامنه وه نو ټیک به وي وقالو لو کنا نسمع او ناخل ما کنا فی اصحاب السعیر واورئ خبره لږ یو لحظه سوچ پې وکئ کو پیدامنه وه جو وایخلا کو پیدامنه نه وه پرېږده. یو طرف ته د یوې طبقې چې دا علما دي د هغوی په اوږو باندې بوج ایښی دی چې دا زمیندار دکانداران تاجران خلک دوی به تجارتونه کوي تاسو به علم کوئ تاسو به دوی ته مسالې ښیئ او دوی به ستاسو سره معالي تعاون کوي. یوه طبقه پیدا کړې ده د نارینهو او د زنانو زنانه د کور کار کوي بچو د وجې نه دعا تم نه وزګاره منظم بې توجهي منظم په ګنده جامو کې د کور سوچ د خوراک سوچ د ځای جارو کولو سوچ د بچو سوچونه نو دا د علم نه ډېرې محرومه پاتې کېږي. نو د نارینهو په ذمه باندې دا بوج ایښی دی چې تاسو به زده کړه کوئ او بیا به یې د خپلو زنانو ته د دغې مسایلو نه مسایل ښیي. نو دا تقسیمات چې الله جل جلاله کړي دي په دې کې په عالم ازل کې د انسانانو تقسیم وکړو. بچو تاسو ته وایم الله جل جلاله دا ټول انسانان پیدا کړل په عالم ازل کې او ورته وفرمایل چې ځان له څه شی خوښ کئ چې تاسو به په دنیا کې په څه باندې ځان له ډوډۍ ګټئ. نو علما فرمایي چې هر سړي خپل خپل شي ته ډېر شکو چا ترکاڼۍ ته وکړو چا لوارۍ ته وکړو چا کریانې ته چا بل 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 یو جماعت پکې و
رسول الله صلی الله علیه وسلم دو صفتونه ذکر کړي ابر الناس و اجمل الناس په خلکو کې نیکان مو او په خلکو کې ښکلي مو دوی ځان له څه څیز نه خوښاو نو الله جل جلاله دې تپوس کو سره د علم نه ای زما بندګانو تاسو ولې نه خوښوئ ځان له دې پاکې ډلې ښکلې ډلې ورته درخواست کو یا رب مونږ ځان له څه شی نه خوښو ته راله خوښ کا نو الله جل جلاله د دغه انسانانو تقسیم وکړو تاسو د کسبونه ځان له خوښ کړی دي او مونږ ځان له څه شی نه دی خوښ کړی الله را له دا ذمہداري را کړې ده نو الله جل جلاله او فرمایل زئی تاسو زما بندگانو تاسو به درس کوئ تدریس به کوئ زما د دین کار به کوئ زما د په خپل جلال قسم وي زما د په خپل خدای قسم وي زما د په خپل بڑای قسم وي زبا د ټول کائنات نه تاسو ته بهترین رزق درکو نن د طالبانو مولانو رزق جامع خوراک کولې دي ځکه چې دوی دغه بوج اوچت کړی دی دغه بوج ته وګاړه مکړې ده او دای ذمہداري کړې ده نن خو مونږ په داسې دور کې یو کو نن وایو چې مونږ د پاکستان د تعلیمي بورډ سره ځان رجسٹر کوو مدرسې براله جوړې کی تنخواګانې براله راکي مناعات براله راکي پند پنشن براله راکي بیا مونږ مولان ولې لیونی شوي چې مونږ وایو چې مونږ د تعلیمي بورډ سره ځان نه ټچ کوو دا مونږ ولې وایو ځکه مونږ ته پته ده د چارسدې د خاورې یو عظیم مفسر عالم مولانا شمس الحق افغانی نور الله مرقده چې ایشیا کې د دم متعلق راغلی و چې ایشیا کې د دمر ذهین سړی نشته لاهور ته د هندوستان نه راغی یو غټ سیمینارو په هغه سیمینار کې تقریر وکړو سټیج سیکرټري بیان وکړو د چا سوالات د هر مذهب متعلق نو وایي په چټ ولیکئ یو عیسائی دی هغه وی چې زه به د مجمع کې ناسومه ما واورېدل چې دی عالم دی د نورو مذهبونو پته ورته هم شته ما د انجیل د کتاب نه ورته یو عبارت ولیکو په هغې کې مې لږ الفاظ هیر پیر کړو جلد مې ورته غلط ولیکو صفحه مې غلطه ولیکله داسې انبارې درخواستونه او چټونه جمع شول حضرت پکې وکتل څلور شپږ چټونه حضرت راواغستل وی فرمایل د دې نور جوابونه به زما د ملګری درکي د دې څلورو پنځو چټونو جواب زه درکوم د یو ملګري سوال کړی دی د انجیل نه د انجیل حواله ورکړی د پلانې انجیل صفحه لیکلې د پلانې دا صفحه غلطه ده پلانې صفحه ده د لیکلې دي جلد پلانې دا غلط دی پلانې جلد دی او عبارت کې دا الفاظ غلط لیکلي دي اوریجنل عبارت الفاظ دا دي داسې هستی شمس الحق افغانی غونته کې هستی چې دا دی کومو غټو غټو مدرسو کې بهاولپور یونیورسټۍ کې ستاسو د پیښور اسلامیه کالج دا کالج نه و دا مدرسه وه په دې کې غټو غټو مشایخو سبق وي لیکن چې حکومت ورته وردن نشو نن هغه مدرسې زموږ نه واغستې ځکه مونږ وایو چې مونږ مدرسې د حکومت په تعاون نه چلو مونږ مدرسې د عوامو په تعاون چلول غواړو ستاسو په یو روپۍ ستاسو په عشر ستاسو په زکات ستاسو په پلار او په مور پسې په خیرات کولو مونږ دا مدرسې چلول غواړو او تاسو څه خبر یې د پنجاب علما د 15,000 نه تنخواه شروع کوي نهایت تنخواهی 30,000 35,000 د خیبر پختونخوا علما د 2-3,000 نه تنخواه شروع کوي نهایت تنخواهی 15,000 او 20,000 ما 20 کاله درس وکړو په 20 کاله درس کې اوس هم زما تنخواه د 10,000 سوا شوې نه ده او غم کله میلاو شي کله میلاو نشي خو واورې د شیرپاو د چارسدې غیرتمندو دا خطه
دا د غیرت خاوره ده، دا د دیندارۍ خاوره ده. دې ډېر غټ غټ مشایخ پیدا کړي. کو تاسو موږ له 1 روپۍ چنده نه راکوئ، تاسو عشر نه راکوئ، زکات نه راکوئ، خیرات نه راکوئ، تاسو خپل بچی نه رالیږئ، موږ بس تاسو په بچو پسې سوال کوو درځو به او په خپل بساط باندې بس تاسو بچو ته سبق وایو. نه دې وي د مدرسې بلډینګ، نه دې وي جومات، موږ بس تاسو بچو ته سبق وایو. موږ دا عزم کړی دی چې موږ له دا ډیوټي زمونږ رب لګولې ده او زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم را ډیوټي لګولې ده. اللهم ارحم خلفائي، خدای زما په خلفاو رحم وکړي. ندر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها. خدای زما د شاګردانو مخونه تازه کړي. موږ علماو ته، حافظانو، طالبانو ته د عرش فرشتې دعاګانې کوي، د کائنات ذره ذره ورته دعا کوي. نو موږ عزم کړی دی چې موږ بس تاسو په تعاون باندې مدرسې چلو. موږ د حکومت نه تعاون نه غواړو. موږ ته پته ده زما د استاذ، زما د مرشد بچی قاری عتیق الرحمن صاحب د حضرت صاحب نور الله مرقده سره، پیر عزیز الرحمن هزاروي صاحب سره تاجکستان په دوره لاړ. هلته موږ ته واقعات بیانولې چې یو جومات ته موږ لاړو، دغه جومات په 6 حصو تقسیم دی. په دې حصه کې هندوان ناستی، په دې حصه کې سکان ناستی، په دې کې يهوديان ناستی، په دې کې کرسچن بل مذهب والا ناستی، په دې کې بل مذهب والا ناستی. میراب والا حصه کې په دې کې څوک نشته. دای مسلمانانو ته پریښې ده، خو مسلمانان پکې آزاد نشي کولای، مسلمانان پکې مون نشي کولای، مسلمانان پکې اقامت نشي کولای، مسلمانان پکې خپل دس نشي کولای. دای د ویډیو د پاره پریښې ده چې دنیا ته وخی چې دا هغه جماعت دی چې په دې کې امام بخاری درس کړو، امام مسلم درس کړو، صاحب د هدايه درس کړو، غټو غټو علماو پکې درسونه کړو. نن د مسلمانانو د لاس نه دا جماعت تلې. راځي زموږ ورونو، مونږ یو ډیوټي ده. د دواړو جهانو سردار مبارک د علماو فضایل ویلي دي. سانه تر مخامه زلی گیم دا علما لګي، دا فضایل به ختم نشي. طالبانو تاسو ته درخواست کوم، تاسو دلته ناظره وي، تاسو دلته حفظ کو، 2 رکعاته مونږ به وکړي د شکرانی. الله نه به وغواړئ. الله زه په دې خوشاله یم چې تاسو خپل قرآن ته کېنولم. او شیرپاو والو، 400 والو، او پاکستانیانو، تاسو سار چینچ کولا وای، تاسو سار کنیانی دکان کولا وای، تاسو کودال او بیلچې رالی، تاسو پټی ته ځئ. او طالبانو مونږ ته سار الله فرمایي، او طالبانو زما قرآن راوالی. کم قرآن باندې چې زما نظر لګېدلی، په کم قرآن چې جبرائیل پڑھاوی علیه السلام، کم قرآن چې د میکائیل علیه السلام په تندي لیکلی، کم قرآن ته چې فرشتي غوږ دي، کم قرآن چې عالم ازل کې الله زر کله وړاندې په فرشتو تلاوت کړو، جنت کې به تلاوت کوي، د دواړو جهانو سردار مبارک تلاوت کو، صحابه کرام او تابعین تلاوت کو. هغه قرآن ته تاسو زموږ نظر ولګي، هغه قرآن ما او تا خپل غېږه کولو کی. نو بچو یو 2 رکعاته مونږ به د شکرانه وکي. الله ډیر شکر دی چې زه د نن ناظر خوان کما او د ناظرې باندې چې سو قرآن وي، روزانه 200 آیاتونه تلاوت کوي. د دې سړي پلار چې مړ شي او مور مړ شي، مشرکان، حدیث مبارک کې راځي الله به په قبر کې د هغوی نه عذاب لري کی، جنت ته باندې ځي. او دا ناظر خوان الک او سړی ښځه او نر، دا چې کله وفات شو د 2 قبرونو نه به الله جل جلاله د دوی نه عذاب پورته. او د طالب مبارک کې راځي او 400 والا خدما په خیال چې دوی نه خوش قسمت بل دوه نشته چې تاسو ټول مدرسې په قبرستانونو کې دي. شرع قاعده یو حدیث راغسته، اگر چې علما په جرح کړي داو، تحفظ اظهار کړي، خو موږ خو پیری ما پیران خو صرف فضایل زموږ د دې سرکار نشته. زه خپل پړاوم شرع قاعده، توضیح تلوي او شرع قاعده پړاوم، خو ځل ته تم وامه مړه د مولانو کار چې دا شته او دا نشته، چې نشته واسه کوزا نشته نو واسه کومه ته مکه وزا ما د سګوي د ذکرونه نشته او مې کوه کنه.
ما منې کوه څوک په کلاره کوئ که څوک په تیزه کوئ پته به د قیامت په ورځ لګي چې وکه نه او مولانو پکې دا نکتې مکتې راوکړل دي دې ته کښېنئ صرف مناظرو ته کښېنئ عمل پاڼه زموږ خالي ده وی چې طالب علم په قبرستان تیر شي الله جل جلاله د 40 ورځو بمقدار د هغې قبرستان نه عذاب پورته کوي ویښ نه یې که نه که تاسو ویښ وی نو که دوی ویښ وی نو دوی به سبحان الله ویلو چې زما پروټوکول دی دوی خو څه کوي دوی خو خفه دي اوس په تاسو پسې چې خدای دوی رانه مخه واغسته موږ دغسې پاتې شو راځئ زما وروڼو پلارانو ته درخواست کومه چې د دې ماشومانو دا پلاران ناغلي دي درخواست ته کومه تاسو به یو 2 رکعاته د شکرانې منځو کوئ یا ربه په 400 کې ما غونته کې غریب سړی چې لاره راته چا نه پخوله کوڅه راته چا نه پخوله یو ګز پې نه راکو چا په 20 دیګو کې نه بللم درود شریف وایي زم مختصر کوم جی سلام ماشاءالله ماشاءالله جاری صاحب ماشاءالله زدر باسم جی درود شریف وایي اللهم صل علی سیدنا محمد یو 2 رکعاته د شکرانې منځو کوي او د قرآن فیصله ده لئن شکرتم لازیدنکم کو تاسو په ناظره خوشحاله شوي الله بس تاسو بچي حافظان کی کو تاسو په حافظانو خوشحاله شوي الله رب الجلال بس تاسو په کور کې علما پیدا کی کو په علما خوشحاله شوي الله بس تاسو په کورونو کې مشایخ اولیاء پیدا کی په دې خوشحاله شي او د مدرسې د جامعې استادانو ته درخواست کوم ا پښتانه یو متل کوي تاسو به دې نه یو غوځه ته د خپل درد وایم پښتانه یو متل کې وي زه دې پوزه پرې کوم او ته 4 ګل غواړي اے مولانو تاسو به 2 رکعاته د توبې منځ کوئ خبر کېږئ به نه الله ته وو چې الله زه د دې لایق نه وم چې ما دې وړو ته سبق ویلی وي ناظره او حفظ او تجوید زه د دې لایق نه وم خو زما استادانو زما په اوږو دا بوج ایښی و چې ما له پټکې په سر کړی و او ما ته وی چې تا دا کمزورې سبق زده کړی دی ته د لویو مشایخو په شان د سبق نشي پړولی خو دا کار به نه پرېږدي نو الله د دغې خاطره مې دا ډیوټي اوچته کړې ده ما ته پته د زما ربه ما به سم تعلیم نه ورکړی ما به سمه مطالعه نه کړی ما به سم تکرار نه کړی ما به سم سبق نه زود کړی په دوی باندې ما به سم د دوی تربیت نه کړی کېدای شي چې په دوران سبق کې ما فیسبوک استعمال کړی ما واتساپ استعمال کړی زه جنازې له تلم الله دا غي ما په غواړم نو ان شاء الله الله رب الجلال بس تاسو بچی نه ځای کوي زما عزیزانو د 4 طبقه علما ذکر کوي و یا عالم جوړ شه یا طالب جوړ شه یا خادم جوړ شه یا د مولانو طالبانو سره محبت کون کې جوړ شه دا پسټیج چې ناشتي دا پړکی چې والی دي دا علم فرض نه دی دا واجب هم نه دی دا مستحب دی فرض کفایي دی کو 400 شیرپاو ولا وای چې مونږ ټول داسې مولان جوړیږو ډیره غوره خبره ده خو په شیرپاو کې یو مولا وي چې طلاق او مسلې ورزي د رضا ورزي د وراثت ورزي خبر خلاصه ده حدیث مبارک کې چې راځي طلب العلم فریضه على كل مسلم او مسلمه علم فرض دی په هر مسلمان نارینه او زنانه هغه ته د 24 غنټو علم وای راځي زمرونو علم زده کوي جمعه ته راځي په جمعه کې مولوی صاحب ته وایا مولوی صاحب ماته او د سخیا ماته تیمم خیا ماته جنازه خیا ماته غسل خیا دا علوم ازدکا تب بشکا او دس کوي خو کې دې چې په او دس کې به دې پرخي او ما سره ټایم نشته کني ما چې تاسو د خپل او د سویلې وي او تاسو کتلې وي چې تاسو په او دس کې پرخښتاو کنيشته بیا به تاسو ته پته لګیدل چې پره پکښتا کنيشته نو راځي دا ازدکای حدیث مبارک چې راځي بلغوا عني ولو آیه زمون مشایخ فرمای هغه دا علم دی چې د ژوند د ضرورت د کومه مسله زده کړه هغه بل ته ورسوه نو چې په جمعات کې دا سبق د قاری صاحب نه زده کوي نو کور ته لاړ خپل ښځه خپل بچي خپل رونه خپل ګاونډیان چې په دیره کې ناسي هغوی ته دا ووایه ای رورې نن مې چاردام زده کړی تا ته یې وایم نن مې غسل زده کړی تا ته یې وایم نن مې د سفر دعا زده کړی تا ته یې وایم نو چې دلته سبق زده کوي نو ته طالبي او چې بیا بل چاته وایي نو ته عالمي
نو یا طالب جوړ شه او یا عالم جوړ شه. او دریم کو داسې نشي جوړېدی بیا د طالبانو علماو خادم جوړ شه. په خدمت کې ډېر څه میلاویږي. زما یو ملګری دی او زمونږ د حضرت خلیفه دی، هغه وایي چې زمونږ خاندان ټول زمیندار یو. مونږه ما ځانه سوچ کو چې زه مولا څنګه جوړ شوم. په دې مې ډېر سوچ وکړو. زما سوچ چې زه به حفظ کوم. اوس په دارالعلوم حقانیه کې مدرس دی هلته کې. وایي ما ته زه په دارالعلوم حقانیه کې وم، ما ته ټلیفون راغی زمونږ د بونیر یو شیخ دی په بینرو ټاون کې، محمد زیب مولوي صاحب. وایي ما ته ټلیفون راغی چې محمد زیب مولوي صاحب تا سره ملاقات کول غواړي. وایي زه رالم مردان کې جلسه وه چې کېناستم د هغه سره، ما نه پېژندو ځکه چې ما سره څه واسطه نه وه. بهرحال چې زه میلاو شوم، وایي ما چې حضرت زمونږ کلي ته نه ځو، وایي چې ستاسو کلي ته ځم که نه ځکه مې ته راغوښتی. وایي چې څنګه مونږ کلي ته لاړو جومات ته ورسېدو، زما تره راغی او دو سره سلام وکړو، دواړه یو بل ته په ژړا شو. ما حیران شوم چې خدای دې سړی خو چې د بلد دی. وایي ما ته یې وی چې کېناستو، زما والد صاحب ته دعا وکړه چې زه په سفر وم، ستا والد صاحب وفات شوی، زه نوم راغلی. ما ته وی مولانا ستا په دې جومات کې ما یو کال تېر کړی، ستا پلار به مونږ له وظیفه راغونډوله، مونږ له به ډوډۍ راوړه، زموږ خدمت به یې کوو. هغې وخت کې ما ته پته ولګېده چې په حدیث مبارک کې راځي د علماو طالبانو خادم شه، په خدمت به څه میلاویږي؟ یو به د الله رضا میلاویږي، دویم به د الله په زامنو کې علما پیدا کړي. کو په زامنو کې نو په نوسو کې به د خامخا علما پیدا کړي. د علماو طالبانو خدمت وکړي. او خدمت خو ډېر اسان دی. څه چلو کا، کله ټیپایي راوړه، کله پکې خوراک راوړه، کله سکاک راوړه، کله لرګي راوړه، کم شی دی. زموږ په د علاقې یو سړی و په دوبۍ کې پاتې کېدو، وی پلار ته مې چې زه خو د ټیرونو په دې دکان کې نوکر یم، یو کار نه کوم چې دا ټیرونه در ولېږم، دې کور ته یې ولګئ چې کله یو ځای ته بوځې کله بل ځای ته. وی ما ته وایي چې بچي هر شی په بونیر کې لګي، رالېږه چې څه شی رالېږي، زړې نه وي پکې مه ګوره خو رالېږه. مدرسو کې هر شی لګي. خو 400 والا خو سمجداره خلک دی، شیرپا والا خو بیا ډېر هوښیار دي. و چې د دوی پلار مړ شي نو جامې یو لستوڼی دلته وي او بل یې دلته وي، یو پنسۍ دلته وي بل یې اوږده او 10 نمبر د بابا چپلي او یو زوړ جانمازي چې سورې شوي او زړې چپلي. نو دا چې کور کې کېني وي دا جومات ته اوسئ قاري صاحب به پکې مونځ کوي، زموږ پلار ته به ثواب میلاویږي. او د پلار نه یې راډوګړی پاتې شوي وي. نو وی دا ما راکه دا به زه په لاسو ما ته به دادا یادېږي. دو رنگی چوڑ جا یک رنگ ہو جا، سراسر منہ ہو یا سنگ ہو جا. کوم مال ته الله له ورکوي بیا به د قیامت په ورځ حق حساب کوي. دا مسله ما په کتاب کې نه دی لیدلې، خو د یو عالم نه مې اورېدله وایي چې موسی علیه السلام الله ته درخواست وکړو چې الله ما ته خپل کور وښیه. وی الله ورته وفرمایل چې زما کور مه ګوره، وی نه ما ته وښیه. داسې یو کور یې ورته وښوو، پای کې شلېدلې چپلې زړې جامې دا پرتې دي. وی یاره به دا ستا کور دی؟ وی یا موسی خو د چا نه شیشې ورک شوي د الله په نوم شو، اوس بیکاره شو د الله په نوم شو، زه یې جمع کوم رانو. راځئ د الله سره سودا وکړو، په قیمتي سي سودا وکړو. نو خادمان جوړ شئ. او کو خادمان نشي جوړېدی، محبت به کوئ طالبانو سره که نه به کوئ؟ محبت په طالبانو سره کوئ، محبت به ورسره کوو. نن هم موږ د پاکستان حکومت ته وایو مه چړئ دا مدرسې. شاهان چې د ماڼو نه ملنګان په کاڼو ولي، یو ورځ به ملنګان دغه ماڼۍ تالواله کي. زه نه وایم، زما سره کسب کرامات نشته، خو زما تجربه دا ماته وایي چې یو ورځ به د پاکستان په دې پارلیمنت او عدالت کې دا پټکو والا علما ناسي او فیصلې به هم دا کوي، د آرمي چیف اختیار به نه وي، د جج اختیار به نه وي، د دې علماو، او دا به زر کېږي انشاءالله. انشاءالله نن هم مونږ پیغام ورکو چې مدرسې به وي. 100 کاله خو مولانا فضلالرحمن یاد کړو، زه ورته هم مولانا 1000 کاله دې به دوی دسخط نه کوي، دا مدرسې به وي. چا چې وی زه به تاسو داسې هټ کما چې تاسو ته به پته نه لګي. مونږ ورته وی چې تا په ډمډوله مدرسې باندې بمباري وکړه، 300 ماشومان دې صبر کړل، تا د جامع حفصې باندې حمله وکړه، مدرسې کې د طالبات صبر کړي. هغې وخت کې مونږ الله ته ویلو الله راوی نیسه که نه. نو چې راوی نه وي نو بیا دې په دوبۍ کې علاج نه کېدو. تاوی به ما داسې مرض دی چې په لاکو کې په یو سړی، ما دا خو په لاکو کې دی، انشاءالله ستا علاج به په دنیا کې نه کېږي. یاد ساتئ علماو سره به ودرېږو، مدرسې به چلو،
تعاون به سره کوو دا دوه خبرې ځان سره والی او دا یاد کوي ځان سره یو به هر کار چې کوئ بسم الله به پکې وایه به که نه په هر کار کې به بسم الله وایي لیټرین ته ځئ لیټرین نه راوځئ جومات ته ګاډی سټارټ کول چې کوم کار کوئ بسم الله پکې وایي زموږ نه مشایخ فرمایي بسم الله کې 19 ټکي دي او په جهنم 19 فرشتې مقرر دي کوم سړی چې په هر کار کې بسم الله وایي دی به جهنم ته نه ځي او حدیث مبارک راځي کل امر زبال لم يبدا فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو ابتر تاسو به بسم الله شروع کړئ ان شاء الله تاسو کار و لنډې بوچي نه په هر کار کې بسم الله وایي او دویم درخواست د کومه وس پیزار وباسئ پیزار پخپو کوئ سر منګزوئ ډوډۍ خورئ دغه درخواست د کومه سوال درته کومه خیواله پکې وکئ خی طرف باندې سر منګزوئ خی طرف باندې کوټه وندئ خی طرف باندې جورابې پخپو کوئ خی طرف باندې کار کوئ ان الله یمین یحب التیامن الله خیر خیواله خوخی زمون جانان فرمایلی دي سر منګزئ ګیره منګزئ پیزار پخپو کوي په دې کې خیواله وکا خیواله کې سنت دي د سنتو پسې ګرځي یو سنت ژوندې کوي الله به د اجر هم درکوي او د چینه د سکون ژوند به هم درکوي الله جل جلاله دې زما دا راتګ او تاسو دا ناس ته په خپل درگاه عالیه کې قبول او منظور کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب